بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. دغه لوی امراض دي، لوی ګناهونه دي چې ملت اسلامیه په اخته دي او تباه کړي، او د دغه په وجه په ملت اسلامیه باندې قسم قسم مصیبتونه، عذابونه او امتحانات راځي. دغه ته باید ملت اسلامیه او د ملت اسلامیه هر فرد متوجه شي او ځان کنټرول کړي. رسول الله سلام فرمایي: څلور صفتونه، څلور خصلتونه، څلور عادتونه، هغه څوک چې وي دغه عادتونه په ده کې، نو وي به دغه سړی چې د څلور عادتونه پکې منافقا خالصا، منافق صفا، خالص منافق عملی، خالص منافق دی عملی. او هغه څوک چې وي په ده کې یو عادت یو صفت له دغې څلورو نه یو پکې وي، نو بیا به وي په ده کې یو صفت و عادت د منافق، بیا به په ده کې یو صفت و عادت د منافق وي. تر هغه وخته پرې به دی منافق وي یا دعاها، چې دی دغه څلور عادتونه څلور صفتونه دی پرېږدي. څلور بد عادتونه کم دي، څلور لوی ګناهونه کم دي، هغه څلور اخلاقي جرمونه کم دي. اذا کله اؤتمنه، چې د سره خبره محفوظه کړی شي، یا مال یا کاروبار، خانه پاغې کې نقصان کوي، پاغې باندې د امانت وفا بیا نه کوي، خیانت کوي. اوس هر سړی په دغه ترازو کې ځان وتړي. وإذا حدث، او کله چې خبره کوي کذب، دروغ وایي. بس چې کله خبره کوي دروغ وایي. دریم، وإذا عاهد، کله چې د مسلمان امیر سره، د مسلمان پادشاه سره، عادل پادشاه سره، مسلمان پادشاه سره چې هغه د ملت غمخوار وي، د ملت حدود ساتي او شریعت ساتي، نو داسې مسلمان پادشاه سره بیعت وکړه، ژمنه یې ورسره وکړه، لفظ یې ورسره وکړه د خبرې منلو، د اطاعت. نو بیا څه کوي؟ غدره، بیا یې ماتوي، بیرته یې ماتوي. وإذا خاصم، او کله چې به د چا سره په دعوا شي، د پټیو، د ځمکې، د مالو، د پیسو، د بلې مسلې په باره کې چې کله چا سره دعوا شي، نو فجره، نو بیا نو خاص دروغ وایي، خاص دروغ، چې د دروغو دعوا کوي او د دروغو قسمونه کوي او د دروغو شیطان پیش کوي او خاص قسم کنزل کوي، بد ردی وایي. نو دغه څلور صفتونه د کامل منافق دي، او که یو پکې و نو یو صفت د منافق پکې دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې باندې پوره علم راکړي، سره د پوره عمله او سره د پرو رسول دی امت ته.
او الله تعالی دې موږ تاسو دغه بد صفاتونه وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.